جمال ترک نن بیا یوه خبره سته که نسته؟ خبرې خو ډېرې دي. د پښتانه وطن له خبرو ډک دی، ښه. د پښتانه کورونه له خبرو ډک دي. پښتانه دې له هغه ورځې وبېرېږي، پښتانه دې له هغه ورځې وبېرېږي چې په کومه ورځ باندې زموږ د خویندو د لوڼو خولې خلاصې شولې. نن خو زموږ د پښتنو نیمه آبادي چې ده هغه پټه خوله ده، خندلی نه سوی، خبرې نه سوی کولی، شکایت نه سوی کولی. یعنې د زموږ د ښځو تقریبا نیم نفوس دی د دې خولې بندې دي، خولو ته یې کلفان لوېدلي دي، په ظلم و جبر مو دا خولې بندې کړي دي. په کومه ورځ باندې چې د دوی خولې خلاصې شولې، په هغه ورځ باندې به د پښتانه تاریخ تر خاورو نه سي لاندې بلکې تر غلو به لاندې سي. یعنې دونې ظالمان خلک هغه کردارونه چې اسلام څو زره کاله مخکې یا اسلامي تاریخ دې څو زره کاله مخکې د هغو نشاندهي کړې وه، دغه نومان یې اخیستي وو. هر دریم کور کې دغه ظالمان ناست دي، نمرود هم ناست دی، شداد هم ناست دی، فرعون هم ناست دی. دا تاریخي خلک چې دي، که فرعون دی، که نمرود دی، که شداد دی، د دوی څه خصوصیات وو؟ یعنې دوی چې په تاریخ کې ژوندي دي، د دوی ظلم هم یو کیټګري درلوده، یو دایره یې درلودله. اوس فرعون نه دی، فرعون ډېر ښه منصف و او ډېر سخي و. یو وخت کې موسی علیه السلام کویتر غره ته وختل، الله ته یې وویل چې دغه فرعون چې دی زما له نبوت هم منکر دی او ستا له خدایي منکر دی، بیا هم دونه غټه باچي ده. الله ورته وویل د ده دوه خصوصیات زما خوښ دي، یو دی ډېر ښه منصف دی، فیصلې ډېر په انصاف کوي، یعنې ښه فیصله کوونکی دی، او بل دا دی سخي دی، د ده د کوره تر ننه پورې هم څوک خالي لاس نه دی تللی. یعنې د فرعون خصوصیات ولو، هغه خصوصیات درلودلو. زموږ د نن وخت چې کوم فرعونان دي دا یو خصوصیت نه لري، یعنې د ده داسې خصوصیت نشته چې موږ ووایو چې د دې سړي دا خصوصیت شته. دا ډېر ظالمان دي. نو پښتانه دې له هغه ورځې وبېرېږي په کومه ورځ باندې چې زموږ د خویندو خولې خلاصې شولې، نو داسې ازادي ترلاسه کړه لکه نن چې موږ غږېږو، هر سړی غږېږي، دا چا ټیک ټاک دی، دا چا فیسبوک پیج دی، دا چا فیسبوک آی ډي ده، خو د دوی نشته. په کومه ورځ چې دغه ازادي ترلاسه کړله، اظهار رایې ازادي یې ترلاسه کړله، د خبرو واک اختیار یې ترلاسه کړي او دوی خپلې خبرې وکړلې، د خپل د کور د خلکو رویې بیان کړې، د پلار رویې یې بیان کړه، د ورور رویې یې بیان کړله او د دوی اصلیت یې تاسو ته وښول. په هغه ورځ باندې به زموږ د پښتانه تاریخ تر خاورو نه سي لاندې بلکې تر غلو به لاندې سي. نو زموږ د خویندو میندو چې دی، دا زموږ خویندې میندې چې دی، د دو لاسونه مچ کړي، د دې پښې مچ کړي چې ستاسو د ژیړي خیال یې ساتلی، عزت یې ساتلی، ستا د لونګۍ خیال یې ساتلی، عزت یې ساتلی، ستا د بریتو خیال یې ساتلی، عزت یې ساتلی. دوی قربان سوي دي، دوی سوځلي دي، دوی خاورې دي، د دوی هېڅ حیثیت نشته. ستا بریتونو ته عزت ورکړی دی، دوی در په در دي، ټوک ټوک دي، ستا لونګۍ ته عزت ورکړی دی. دوی تباه او برباد شو، د دوی یو خواهش هم نه دی پوره سوی. دوی موږ دی استعمال کړي لکه ټیشو پیپر. دا زموږ خویندې میندې موږ دی نیلام کړلې لکه په کنج کې چې پسونه خرڅوي، لیکن دوی ستاسو عیب نه دی بیان کړی. ستا وژړي ته عزت ورکړي، ستا بریتو ته عزت ورکړي، ستا لونګۍ ته عزت ورکړي. د دغه ښځو عزت وکړئ، د دوی احترام وکړئ. دا په دې دنیا اولیا دي، دا په دې دنیا باندې پیران دي، دا په دې دنیا باندې چې دوی ستۍ عزتونه یې خوندي کړي دي. د دغو ښځو عزت و احترام وکړئ، د دا ښځو عزت و احترام وکړئ. دوی ستۍ د عزت لپاره خپل ژوند، زندګي، ارمانونه، خواهشات ټول قربان کړل، د دغو عزت وکړئ.